په 209 الفتح او 217 عمري کلي اردوګانو کې 33 سکیلا انجنیري وسایط ترمیم شول. سلامونه او ستړي ماشئ. په دې هیله چې خبر تر پای وګورئ او که چینل مو نوی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب او ویډیو لایک کړئ. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز انجنیري ریاست لخوا استول شوي انجنیرانو تخنیکرانو د خپلو فعالیتونو په دوام دا ځل د 217 عمري کلي اردو 19 اراضي سکیلا انجنیري وسایط او 14 اراضي په 209 الفات کلي اردو کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړل. دا په داسې حال کې ده چې د ستر درستیز انجنیري ریاست د رهبرۍ د حالو ځلو په نتیجه کې د انجنیري او تخنیکي ټیمونو په ګډون یو مرکزي مجهز او عصري ورکشاپ د ملي دفاع وزارت تخریبي او غیر فعال وسایلو د ترمیم په موخه د یاد ریاست په ګارنیزون کې جوړ کړو.